ورونو په شهادتونو زه پېښ شوی یم په داسې حالت کې چې ډرون تازه وویشتل زه ورغلم د حافظ بدرالدین وجود ټوټې ټوټې پروت و د بدن هېڅ نښه یې نه وه چې موږ دا یې وپېژنو د اختر څلورمه ورځ د شوال څلورم موږ نه پېژندو چې دا بدرالدین دی خو یو څو ټوکړې د ده د جسمال موږ وپېژندلې دا زه د خدای تعالی انعام بولم چې موږ یې په ژوند کې له داسې صحنو سره پېښ کړي یو او موږ ته یې د ولس د دردونو احساس رابخلی دی شیخ علي د ورونو تر 1414 پورې موږ یتیمان لرو هره ورځ چې زه یتیم یم ماته د بل مجاهد یتیم د بل شهید یتیم احساس کېږي زه په کور کې 3 کونډې د خپلو ورونو لرم نوره کورنۍ خو پرېږده چې څومره شهیدانو کونډې دي دا زه د خدای تعالی شکر ادا کوم همدغسې مثال تاسو واخلئ امیر المؤمنین شیخ صاحب محترم خپل زوی خپل ورور په دې لار قرباني شو نو یو مجاهد اگر که هغې ته د مشرانو توجه نه وي شوي مشر به چېرته مصروفیت لري یو مشکل به وي یو بل کار به وي باید په دې بې باوره نه شو چې مشر غولېدلی دی یا ورسره د شهید احساس نشته یا ورسره د یتیم و د کونډې و د زخمي و د زنداني و د مجاهدینو احساس نشته په دې باید موږ تاسو کامل مطمئن اوسو او همیشه د خدای تعالی نه همدا توفیق وغواړو